بیا داسې الفاظ کفر استعمالوي، داسې غلط الفاظ چې هغه د پښتون د شایع نشان مطابق نه دي او موږ د هغې انتهایی مذمت کوو. انشاءالله که آینده دپاره دغه بېمانه خلکو داسې حرکت بیا وکړو نو د پی ټي آی هر یو ورکر چې دی هغه د خان صاحب، د محمود خان، د مراد سعید او د منسټر محب الله خان دپاره ځان غواړم. بله ورځ یو احتجاج شوی دی په دې مټه کې، یو څو کسانو احتجاج کړی دی او هغه کسان دي چې د هغوی داسې کردار دی چې مخکې کردار یې هم د خلکو ته پته ده او موږ ته ډېره ښه پته ده او اوس هم چې د هغوی کوم کردار دی نو هغه هم د چا نه پټ پناه نه دی. بلیک میلران دي او دا عوام د خپلو مفادو دپاره راوباسي او بلیک میلینګ پې کوي. بیا چې دی نو د هغې د بلیک میلینګ نه وروستو بیا د هغوی سره کیني او هغه د څه دپاره کوم مقصد دپاره چې هغوی هغه بلیک میلینګ کوي، هغه پیسې او هغه مراعات هغه حاصلوي، نو د هغو هغه کردار موږ ټولو ته معلوم دی. د هغې نه مخکې چې دی نو خپلې ذاتي مسلې د هغوی په هغه مسلو کې عوام د ځان سره شامل کړي او هغه ناپوه عوام چې هغه د دې نه خبر نه وي هغه وایي چې دا بالکل صحیح خبره ده، دوی په دې صحیح کار پسې روان دي، زموږ د مفادو دپاره دي او هغو مفاد د هغوی خپلې. د فارست سره د دیو مسله دیو جوړه کړه چې فارست والا دا ونې وهلې دي، پوه شوې. بیا چې کله فارست هغه دغه لاړو شی ناکام او دیو بدنامي وکړه، د فارست د ادارې هم ډېره سخته بدنامي وکړه. بیا کېناستو او د هغوی نه مراعات واخیسته، پوه شوې، پیسې واخیستې چې موږ به د خپل احتجاجونه او ستاسو دا بدنامي هله ختمو چې تاسو موږ له پیسې راکوئ. نو هغه پیسې واخیستې، هغه ډیل نه دیو عوام خبر نه کو. د پولیسو سره دیو چې دی نو وج په هغه د غلطو دغه خلاف اف آی آر خلاف دیو دغه وکړو چې بای دا اف آی آر وکړي، پولیس نه کاوه، په هغې باندې دې احتجاجونه شروع کړو. د هغه پولیسو سره دوی ټسل واخیسته. اوس د بجلۍ په نامه باندې چې دی په ده پسې په دې یو کس پسې 4 لک روپۍ بل دی، پوه شوې. د هغه بل د نه ورکولو د وجې نه دا احتجاجونه دا مسایل جوړوي او دا بدنامي کوي او وایي چې دا محمود خان دا وکړو، پلاني دا وکړو. بیا داسې الفاظ کفر استعمالوي، داسې غلط الفاظ چې هغه د پښتون د شایع نشان مطابق نه دي او موږ د هغې انتهایی مذمت کوو. احتجاج د هر سړي پر امن حق دی او د هغې موږ چې دا مرګتیا کوو، د هغې خلاف نه کوو. خو کم الفاظ چې دوی استعمال کړي دي نازیبا الفاظ، نو زموږ په دې خولو کې هم جبش دی او موږ له دا خوند نه راکوي او زموږ د مشرانو نه موږ ته دا تربیت دی چې داسې الفاظ به نه استعمالوئ چې په هغې چاته ټیس ورسي. نو زه انتهایی مذمت کوم د دغه خبرو. دیو چې کومې خبرې کړي دي د هغوی دې فورا معافي وغواړي د پریس په ذریعه سره او که دوی چېرته ونه غواړي نو زمونږ هم جبش دی او که موږ شروع شو نو دوی به دلته کې به دیو ته ګزران ګران شي، پوه شوې. او کم علما چې د دې سره او کم علماو چې ځان له خپل کم مشران ټاکلي دي، نو زه هغوی ته وایم چې دا سنجیده خلک دی علما او هغو له پکار ده چې داسې خلک په خپله پارټۍ کې نه شاملوي. کم چې دا نمونه الفاظ استعمالوي په دې جلوس کې، په دې احتجاج کې داسې کسان شامل شوي وو چې هغوی هم تقریرونه کړي دي، خو هغه د داسې کورنو سره د هغوی تعلق و چې هغو داسې غلط الفاظ نه دي استعمال کړي. د هغوی موږ شکریا ادا کوو. او کومو خلکو چې دا نازیبا الفاظ استعمال کړي دي نو موږ د پریس په ذریعه هغوی ته دا وینا کوو چې کارونه زموږ د چا نه پټ پناه نه دي، که د ګریډ دي، که د فیډرو دي، که د بجلۍ، که د لارو کوڅو، او دا هغه غله دي چې دا د قوم مسترد کړي دي او همیشه مسترد کوي. نو موږ د دیو خلاف دا پریس کانفرنس کوو چې دیو دې معافي وغواړي او زر تر زره کنه. زه د خپلو لیډرانو نه دا خواست کوم چې بیا مال اجازت راکړي چې زه د دیو په کردار باندې بیا بیان وکما او د دیو کردار دی عوام ته مخامخ کما. دا ټول ما ته معلوم دي او موږ هم د دې علاقې سره تعلق ساتو. نو زه یو ځل بیا وایم چې دیو د خپله معافي وغواړي او زه پر زور اپیل کوم حکومت ته چې دې ته چې کومه سزا میلاو شي دا ډېره کمه ده او دې ته د دې ډېره غټه سزا پکار ده او که نه نو بیا دې موږ له اجازت راکړي چې موږ د هغې شرم پکار دی چې هغو زموږ په وزیر اعلی صاحب پسې، په منسټر صاحب پسې، په مراد صاحب پسې کومې خبرې کړي دي نو موږ د هغې مذمت کوو د هغه خبرو. او دا خبرې موږ هم ډېرې ښې راځي. دا خلک چې دی دا خلک موږ ته ډېر ښه معلوم دی چې دا کم ټایپ خلک دی. خو که زه فرض که دا خبره شروع کړم نو په هغو کې په موږ کې به فرق څه پاتې شي. موږ له مشرانو پرورش داسې راکړله چې خرابې خبرې زموږ د خولې نه خوند نه کړي چې موږ یې کوو. خو دغه خلکو له شرم پکار دی، د هغو دپاره د افسوس مقام دی، د شرم مقام دی چې د بجلۍ مسله ده. موږ دا جمهوري ملک دی، دا جمهوریت دی، هر سړي ته حق حاصل دی چې هغه راپاسې پر امن احتجاج وکړي. موږ د هغې هم سپورټ کوو چې یو مسلې
او پر امن احتجاج موږ هغه کسان هم سپورټ کوو خو زمونږ په علاقه کې دا ناکامه سیاستدانان چې دي کوم خبره چې په سټیج باندې ولاړو او دوی چې کوم تقریرونه کړي کوم سپکې چې ویل دي نو زه په اخر کې بیا دا خبره کوم چې دوی له شرم پکار دی که حیا شرم د دوی دوی به داسې خبرې نه کولې دا خبرې موږ له راځي زمونږ هر ورکر له ورځي ما ته نن هم هر ورکر دغه کوي چې یاره موږ احتجاج کوو هر یو کس سره د دغه خلکو د نیکونو د وخت ریکارډونه پراته دي هغه ریکارډونه چې موږ میډیا ته مخامخ کو شاید چې دوی به دې عوام ته مخامخ هم نشي خو موږ هغه خبرونه نه ځو زه د دې خبرې ډېره زیاته غندنه کومه بل جمهوري حکومت ته هر سړي ته حق حاصل دی هغه احتجاج کولی شي خو پر امن احتجاج عوام له تکلیف نه دی پکار په تیر احتجاج کې دلته میلمانه ووالی شو په تیر احتجاج کې دلته مریضانو ته تکلیف میلاو شو ټوله ورځ روډ بنو دا سیاستدانان چې کم دي دوی دلته ګوري چې څه خبره چې دوی د قوم ته مخامخ شي ځکه د دوی سره پاتې هېڅ نشي عوامو دوی مسترد کړي دي د دوی ور راچوتېدو ځای خو اړوسوال نه پیدا کېږي چې دوی راپاسي او انشاءالله تعالی زه ورله دا چیلنج ورکوم چې په 2018 کې دوی کم شکست خوړلی په 2023 کې به د هغې نه دوی زیات شکست خوري او انشاءالله چې دې قوم ته به دوی مخامخ هم نشي نورې په دې دغه باندې خبرې زمونږ سینیر نایب صدر ضلع سوات اسف اقبال صاحب چې دی هغه به پرې خبرې وکړي او زه په اخره کې بیا د خپلو ملګرو شکریه ادا کوم او ما خپل ورکر د تحصیل مټې خاموشه پرېښی دی که نه هر ورکر وایي چې زمونږ پاسو موږ د هغې خبرې جواب ورکوو خو ما دا خبره کړله زمونږ مشران موږ له دا اجازت نه راکوي چې تاسو لاړ شئ او د دغه سپکو خلکو خبرې په سپک انداز کې وکړئ نو زما ټول ورکران ما خاموشه کړي دي او انشاءالله که آینده دپاره دغه بېمانه خلکو داسې حرکت بیا وکړو نو د پی ټي آی هر یو ورکر چې دی هغه د خان صاحب د محمود خان د مراد سعید او د منسټر محیب الله خان د پاره ځان قرباني او خپل سر قرباني مهرباني دي زه به دا ووایم چې د مراد سعید صاحب او د ښایسته لالا وزیر اعلی صاحب او زموږ محیب الله خان منسټر صاحب دا هغه کارونه رچانه پټ نه دي خو هغه تاسو په بجلی په امید باندې وګورئ خو هغه تاسو د روډونو په امید باندې وګورئ خو هغه تاسو د کوڅو په امید باندې وګورئ خو هغه تاسو په نور پیپونو میپونو په امید باندې وګورئ نو لکه دا د دې خلکو په اړه نه ده جوړه نو تاسو یو دغه جوړئ چې یاره بجلی نشته او بجلی کته او بجلی پورته د دې پاکستان 68 سال وشو په 68 سال کې لکه هغه موږ ته څه پرېښودي دي په دې 3 کاله کې خو لکه دا نه چې موږ خلکو ته به هر یو کور ته جدا پیډر لاړ شي او هر یو کور ته جدا لینډ لاړ شي داسې نشي کېدی لکه هر کار به کېږي په طریقه باندې انشاءالله موږ په دې 15 کاله کې هم ښه پوره کار کړل اوس په 3 کاله کې هم ښه پوره کار شو دی انشاءالله دومره کارونه نه دي پاتې نو د بجلی چې څومره مسلې دي هغه به الله پاک حل کړي او زه د هغو ډېر د ډېر خبرو چې کوم الفاظ استعمال کړي د هغو زه مزاحمت کوم هغو له دا الفاظ نه پکارو او لکه دا یو ښه خبره نه ده چې یاره روډ ته یو سړی راوځي او هغه زموږ مشر پورې خبرې کوي نو لکه دا غلط کار دی او په بیډر کار شروع دی هغه ټول دنیا ته پته ده او ګریډ سټیشن چې دی زموږ په طرف باندې روان دی د جورې سره روان دی کار به برابر روان دی او زموږ وزیر اعلی صاحب چې الله موږ له راکړ دی نو دا به چا دوا قبول شوي موږ په دې 13 حالاتو کې ډېر زیات خراب شوي وو د چا دوا موږ ته قبول شوي دا موږ الله پاک وزیر اعلی راکړلی موږ له 2 وزیران راکړلي زه د الله پاک ډېره زیاته شکریا ادا کوم او زه خو دې خلکو ته وایم چې مونځ کوئ د 2 رکعاته نفل به کې شکریا ادا کوئ صرف د دې وزیر اعلی دپاره او د وزیرانو دپاره چې الله پاک په موږ باندې په سوات باندې او بیا په بر سوات او بیا خاص کر په مټه تحصیل باندې دومره رحم کړلی چې موږ له وزیران راکړلي موږ وزیر اعلی راکړلی نو زه د پی ټي آی د چیرمین صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم د هغو په کردار باندې زه څه دغه نه منم لکه هغو چې ما بل اوس دا څنګه خبرې کړلې د هغو سخت مزاحمت کوم او زه ستاسو د میډیا ورونو ډېر زیات شکریا